السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه جوړ یاست شپې ورځې د ژوند زندګي مو ښه وي او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایم ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو چمتو کړې ده په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د کانکور فورم اخیستی دی لکه څرنګه چې موږ ستاسو سره تېره ویډیو کې ژمنه هم کړې وه چې موږ به تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې د کانکور فورم شریکوو مثال د 14 پاسو محصلینو د کمپیوټر ساینس پوهنځی په نننۍ ویډیو کې زه ستاسو سره ملګرو هغه فورم شریکوم چې کوم تېر کال تېر شوی دی مثال زما اکثره محصلین ملګري مثال هغه محصلین چې کوم له میخانیک انسټیټیوټ څخه فارغ شوي په خوست ولایت کې او یا له نسوان کثیر الرشتوي څخه فارغ شوي وي نو دوی هلته ملګرو په ازموینه کې ګډون وکړ په کانکور ازموینه کې هلته امتحان ورکړ نو اکثره ملګري محصلین چې بریالي هم شول په همدې ازموینه کې دوی شیخ زاید پوهنتون ته لاره پیدا کړه نو هغه وخت کې زه له دوی سره په تماس کې وم ماته یې ټولو موضوعګانو په باره کې مثال یې ټولو سوالونو په باره کې چې له کومو برخو څخه سوالونه راخیستل شوي پاکه یې ټولو په باره کې ماته معلومات راکړي دي هغه ټول سوالونه ما ځان سره نوټ کړي دي انشاءالله په هماغه کې ما آمادګي هم نیولې ده نو ما وغوښتل چې په همدې اړه یوه ویډیو جوړه کړم همدغه سوالونه ستاسو سره هم شریک کړم همدغه برخې تاسو ته وښیم چې له کومو برخو څخه په کانکور کې سوالونه راغلي وي مثال د کمپیوټر ساینس پوهنځی 14 پاسو محصلینو لپاره نو زه په دې بریالی شوم چې تاسو ته ویډیو پرې جوړه کړم ټول هغه محصلینو سره همدا معلومات شریک کړم چې څوک غواړي راتلونکي کانکور ازموینه کې ګډون وکړي مثال 14 پاس محصلین د کمپیوټر ساینس پوهنځی نو ویډیو ورله زیاته مهمه ده ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ که کوم داسې محصلین وي چې مثال دوی غواړي چې کانکور ازموینه ورکړي هغه هم ترې برخمن شي همدا معلومات ترلاسه کړي نو انشاءالله زه ملګرو تاسو ته مکمل ټول سوالونه ښایم چې د کومو برخو څخه کوم سوالونه راخیستل شوي وو زه ستاسو ته ټولې برخې هم ښیم تاسو ویډیو سکیپ کوئ مه تر پایه وګورئ نو لومړی ملګرو د کمپیوټر ساینس کوم نوټ چې و مثال وبښئ کوم فورم چې و تېر کال چې کوم کانکور کې راغلی و محصلینو لپاره 14 پاس محصلینو لپاره په هغه کې سوالونه په همدې ډول و چې لومړۍ برخه کې د عمومي کمپیوټر څخه هم راغوښتل شوي مثال سوالونه چې کمپیوټر په څو برخو ویشل شوی دی په عموم کې لکه څرنګه چې په دوې برخو هارډویر او سافټویر کیدای شي نور هم داسې کمپیوټر عمومي برخو کې بعضې پرزې څخه ځینې سوالونه راشي لکه مثال ډیټا شوه ریم د شیانو کې هم ځینې سوالونه بعضې وخت راشي خو عمومي سوال یې هم کوو چې مثال کمپیوټر په څو ډوله دی په څو برخو ویشل شوی دی دې نه وروسته ملګرو د ټپالوژۍ په باره کې سوالونه وي مثال ټپالوژۍ ډولونه مثال ټپالوژۍ کې کومه ټپالوژي مثال مهمه ټپالوژي ده هلته یوه جمله بې لیکلې وي مثال دا پوښتنه به هم له ډېرو سره وي چې آیا دغه نوټ چې دی کوم د فورم چې دی دا په پښتو دی که په انګلیسي دی دا ملګرو په پښتو وي هلته فقط د کومې ټپالوژۍ نومونه شي مثال سټار ټپالوژي میشت رینګ ټپالوژي مثال بش ټپالوژي هغه په انګلیسي وي مثال یوه جمله به لیکلې چې د کومه ټپالوژي ده هلته به لیکلې وي چې سټار میش رینګ بس کومه ټپالوژي ده هغه به تاسو یو انتخابوئ نو تاسو په همدغه برخه کې هم آمادګي ونیسئ ټپالوژۍ برخه هم د سره وګورئ هره ټپالوژي په باره کې آمادګي ونیسئ او زده یې کړئ په همدې برخه کې هم سوالونه وو دې نه وروسته ملګرو د پروتوکولونو په برخه کې هم سوالونه وو چې مثال نیټورک پروتوکولونه په څو ډوله دي دا پروتوکول څه ډول کار کوي دا پروتوکول په کوم ځای کې کاریږي په همدې برخه کې هم تاسو آمادګي ونیسئ دې نه وروسته ملګرو بیا د او اس آی ماډل کوم لیرونه چې دي په همدې کې هم سوالونه او اس آی ماډل لیرونه باید په باره کې باید تاسو هم کمپلیټ معلومات ولرئ مثال اپلیکیشن لیر څه ډول وظیفه اوري ترانسپورټ لیر ډیټا لینک لیر په همدې برخه کې تاسو باید معلومات ولرئ همدا برخه هم وګورئ د لیرونو برخه د او اس آی ماډل تاریخچه هم وګورئ مثال په کوم کال دا او اس آی ماډل رامنځته شو په همدې اړه هم معلومات سره کاپي کړئ مثال نوټ یې کړئ آمادګي پکې ونیسئ دې نه وروسته ملګرو د لانګویج برخه ته ورشو د کمپیوټر لانګویج برخه ته چې اکثره سوالونه له همدغه برخه څخه هم راخیستل شوي وو چې مثال د کمپیوټر عمومي لانګویج چې کومې دي په څو برخو ویشل شوي نه وروسته بیا کوم د سافټویر لانګویج چې دي وبښئ لکه مثال سی سی پلس شوه سی شول جاوا شوه په همدې برخو کې هم زیات سوالونه راغلي وو مثال په همدې ډول سوالونه هلته راغلي وو چې مثال یو کوډ دی مثال فنکشن دا فنکشن مثال همدغه کوډ په سی ژبه کې په کوم ځای کې څه لپاره هدف دی مثال څه لپاره کاریږي دغسې په جاوا کې دغسې په سی پلس پلس کې همدې موضوع کې هم تاسو مطالعه وکړئ په همدې کې هم آمادګي ونیسئ دې نه وروسته ملګرو انګلیسي برخه کې هم سوالونه راځي انګلیسي برخه څخه هم په عمومي کې سوالونه راغلي خو ایزي ډېر ساده سوالونه وي
چې مثال په کات دلته یوه جمله وي زمانې اکثره کې استعمالي مثال د ورب حالت دلته لیکل شوی په چرځ او پاس ټول کې چې مثال دا لومړی حالت داخلي دوهم دریم لکه مثال I go to school دا ډول جمله وي مثال هلته به د go چې دی دا خو ورب دی لیکلی وي چې go went مثال went gone کوم دی مثال کوم حالت اخلي هلته به داسې زمانې ته ګوري دغسې اسلامیاتو برخه نه هم خو یوه برخه بله هم زما له یاده وتلې وه چې هغه د نیټورک ډیوایس دي مثال لکه سویچ هاب راوټر برج داسې نور په همدې برخه کې باید هم تاسو معلومات ولرئ آمادګي ونیسئ چې مثال برج هم وپېژنئ چې برج څه ته وایي څه وظیفه لري څه هدف لپاره استعمالیږي سویچ څه وظیفه لري مثال څه هدف لپاره او څه ډول کار کوي دغسې راوټر باید تاسو وپېژنئ چې راوټر نه هدف څه دی مثال څه ډول ډیوایس دی څه د راوټر په واسطه موږ څه کولی شو تاسو باید کمپلیټ معلومات ولیکئ مثال کمپلیټ معلومات ترلاسه کړئ په همدې برخه کې مثال هلته به یوه جمله راغلې وي چې مثال د هغه کومه آله ده چې په واسطه موږ کولی شو چې بېلابېل نیټورکونه سره کنیکټ کړو تاسو ته به لیکلي وي چې سویچ هاب راوټر برج داسې نور نو هغه معلومه خبره ده چې هغه راوټر دی نو همدې ډول سوالونه په همدې برخه کې هم وي نو همدا برخې ملګرو تاسو په دقت سره وګورئ بیا هم وایم بیا تکرار کوم چې لومړی کمپیوټر عمومي معلومات مثال هارډویر سافټویر دغسې ډیټا کې انفورمیشن دا شیان هم د سره یاد کړئ د سره نوټ کړئ دې نه وروسته ټپولوژي برخه وګورئ ټپولوژي ډولونه مثال عمومي ډول ټپولوژي په څه برخه لکه څرنګه چې په عمومي برخو کې ټپولوژي په دوه ډوله دي لاجیکل فزیکل ټپولوژي په څه برخه دي بیا بس ټپولوژي سټار ټپولوژي میش په همدې برخو کې هر ټپولوژي باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ دې نه وروسته ملګرو پروټوکول برخه کې پروټوکولونو برخه کې دې نه وروسته بیا اس آی ماډل لیرونو برخه کې دې نه وروسته بیا نیټورک ډیوایس سویچ راوټر هاب برج اکسس پوینټ په همدې برخه کې دې نه وروسته بیا نیټورک ډولونه هم وګورئ کېدای شي دا مې مخکې تکرار هم نه وي مثال نیټورک په څو ډوله دی لوکل ایریا نیټورک څه ډول نیټورک دی ملټیپلیشن ایریا نیټورک څه ډول نیټورک دی وایر ایریا نیټورک څه ډول نیټورک دی په همدې اړه هم تاسو معلومات سره نوټ کړئ دې نه وروسته د ژبه وګورئ ژبه په باره کې معلومات ترلاسه کوئ مثال عمومي ژبه یاد کړئ چې کمپیوټر عمومي ژبه په څو ډول لکه څرنګه چې په درې ډوله دي های لیول لاو مثال میډ منځنی لیول لاو لیول داسې مثال د سی پلس پلس سی جاوا په همدې کې هم معلومات ترلاسه کوئ دې کوډونه سره یاد کړئ چې همدا کوډ له همدې عمل ښودلو لپاره استعمالیږي لکه سیمیکال همدا شیان دا ټول د سرایت مثال اداش کې په همدې کې هم آمادګي ونیسئ دې نه وروسته انګلیسي برخه شو مثال دا دومره مهمه برخه نه ده په همدې کې دومره ډېر سوالونه هم نه وي اکثره سوالونه چې راځي تاسو ته په همدغه برخو کې راځي دغه نیټورک پورې مربوط برخو کې دا تاسو په صحیح ډول په همدې کې آمادګي ونیسئ همدا سوالونه ملګرو تاسو ټول له سره نوټ کړئ نو انشاءالله تاسو ته سل په سلو کې دا ډاډ درکوم که تاسو په همدې کې په صحیح ډول سره آمادګي ونیسئ نو انشاءالله تاسو به کله چې کنکور وي مثال تاسو ته یو کوم مشکل نه وي نو سخت کله خو ډېر چانس هم دی ځکه چې 14 پاسو محصلینو ته چې د کوم د اسلامي اماراتو نظام راغلی دی په همدې کې کوم کلاسونه چې مخکې خو مثال وناسو ذکور ټول په یو کلاس کې یو ځای اوس وناس ترې جلا شوي دي اکثرا نو په همدې وجه بې ظرفیت هم دوی ډېر ته ضرورت لري ځکه چې هلته په هر کلاس کې به ډېرو نفرو ته ضرورت وي که د وناسو وي که د ذکور وي نو کیدای شي تر شلو هم واوړي نو انشاءالله تاسو کوشش وکړئ چې دریم څلورم نمبر خو هم نه وي چې شلم اتلسم پنځلسم نمبر خو ځانونه راولئ انشاءالله په شلو کسانو کې تاسو حتما راتلای شئ تاسو کوشش وکړئ انشاءالله دومره کسان هم نه دي په خوست کې دومره انسټیټیوټونه دي هم نه ځکه یو میخانیک انسټیټیوټ دی کثیر رشتوي دی 1200 په میلۍ کې دی کمپیوټر ساینس برخه کې کیدای شي همدا چې زه څومره خبر یم کثیر نسوان کثیر رشتوي کې کمپیوټر ساینس برخه ده میخانیک کې ده نو چې ډېر شاګردان وي مثال زموږ خپله چې زموږ په کلاس کې د اکثره ملګرو پیسیدی پیراوي تر 10 نفرو 1200 نفرو پورې په 10 نفرو کې پیراوي دغسې په میخانیک کې به هم وي او چې مثال هر انسټیټیوټ نه چې پیسیدی پیراوي مثال 15-20 نفره نه زیات داسې میخانیک نه مثال داسې کثیر رشتوي نه مثال 100 نفره دی په 100 نفرو کې چې ټول ثبت نام هم وکړي نو انشاءالله په 100 نفرو کې تاسو شلو کې ټاپ ورتلای شئ نو تاسو کوشش وکړئ انشاءالله بریالي کیږئ به د نورو ویډیوګانو لپاره ملګرو زموږ چینل مو که سبسکرایب نه وي په تاسو کې څوک نه وي حتما یې سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې هره زموږ نوې ویډیو هره برخه پورې تړاو لري اپلوډ کیږي تاسو ته بیا په خپل وخت سره در ورسیږي نو ویډیو له نورو ملګرو سره حتما شیر کړئ چې کوم داسې مسلین وي چې مثال
دوی غواړي چې کنکور ازموینه کې ګډون وکړي، مثال 14 پاس وي په CD پرې راوي، نو باید دوی هم له همدې معلوماتو څخه برخمن شي. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت، ښه شپه، ښه ورځ.